بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته د کنکوري بانک سوالونو ته هرغلاست وایم. شپږ څلوېښتم سوال ته رسیدلی فیکس پولینومي راکړ ده. د کیو څلور قیمت یې غوښتل ده. موږ هغه وخت دا قیمت پیدا کوو کله چې د متحول پر ځای باندې څلور وضع کړو مساوي پی ایکس یعنی پی څلور مساوي لی څوارلس سره کړو. په دې ډول دقت وکړئ که چیرې د متحول پر ځای باندې څلور وضع کړو نو پی څلور به مساوي شي درې ضرب څلور مون پی څلور درې ضرب څلور مون پی څلور ضرب کیو ایکس د ایکس پر ځای یعنی متحول پر ځای باندې څلور وضع کوو مثبت څلورو. نو کیو پی څلور قیمت یې موږ ته راکړی ده څوارلس پر ځای هم دغه قیمت وضع کوو څوارلس یعنی څوارلس به مساوي شي درې څلور دولس دولس مون پی څلور مساوي کېږي لی اتو سره دولس مون پی څلور لی اتو سره مساوي کېږي ضرب کیو څلورو مثبت څلور په خپل حال باندې لیکو. کله چې څلور د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کی یعنی په دې ډول که چیرې څلور د مساواتو نه واوړي علامه مثبت د منفي بشي نو لیکلی شو چې اته کیو څلور مساوي کېږي څوارلس مون پی څلور څوارلس مون پی څلورو. اته کیو څلور به مساوي شي لی لاسو سره که چیرې دواړه خواوې پر اتو باندې وشو نو د کیو څلور قیمت به په لاس باندې راشي. په دې ډول اته کیو څلور تقسیمي اته باندې اته به د اتو سره د منځه لاړ شي یوازې به کیو څلور به کې پاتې شي لس تقسیمې پر اتو باندې. که چیرې په چرجوابه کې لس پر اته نه ویشته نو دې کې به اختصار کړی وي لیکل شوي دوه پر څلور هم به صورت پر دوه او هم به مهرج پر دوه ویشتلی وي. په دې ډول اختصار کولی شو نو د کیو څلور قیمت مساوي کېږي پنځه پر څلور یا لس پر اته یا که چیرې دا جواب نشته نو پنځه پر څلور به حتما شتون ولري. اووه څلوېښتم سوال ته دقت وکړئ. فیکس پولینومي راکړ ده وایي تاسو پنځه د دویم جذر لاندې مون پی پنځه د دویم جذر لاندې قیمت په لاس باندې راوړئ نو هم د ایکس پر ځای باندې راکړل شوی قیمت وضع کوو او هم د وای پر ځای باندې راکړل شوی قیمت وضع کوو. لیکلی شو چې پی پنځه مون پی پنځه د دویم جذر لاندې مساوي کېږي ایکس پر ځای باندې هم خپل قیمت لیکو پنځه د دویم جذر لاندې کل په توان دی درې ضرب وای د وای قیمت هم راکړه ده مون پی پنځه د دویم جذر لاندې ترمنځ علامه منفي ده منفي لیکو هم د ایکس قیمت او هم د وای قیمت په خپل حال باندې لیکو یعنی د ایکس پر ځای باندې لیکو مثبت پنځه د دویم جذر لاندې کل مربع توان په خپل حال لیکو په توان کې تغییر نه راولو ضرب وای منفي پنځه د دویم جذر لاندې کل په توان دی دوه علامه مثبت دو مثبت علامه په خپل حال لیکو دوه ضرب وای په توان دی څلورو مثبت دوه ضرب وای په توان دی څلور د وای قیمت یې راکړ ده مون پی پنځه د دویم جذر لاندې توان په خپل حال لیکو کل په توان دی څلورو. یوازې د جذرونو ساده کول دي. جذرونه په دې ډول ساده کولی شو. دقت وکړئ کله چې موږ مخکې هم زده کړي د عدد توان د جذر له درجې سره د اختصار وړ وي نو باید چې اختصار کې که چیرې د منځه ځي د منځه یې په دې ډول لکه دوه د دویم جذر لاندې په دې سره اختصار کولی شو. په همدې ډول د منفي پنځه د دویم جذر لاندې هم له توان دوه ده له دې سره اختصار کولی شو. لومړی ته دقت وکړئ لومړی پنځه د دویم جذر لاندې کل په توان دی درې په دې ډول هم لیکلی شو
15 د دویم جذر لاندې کول په توان د 2 ضرب 15 د دویم جذر لاندې. مجذورونه قاعدې مساوي دي 15 د دویم جذر لاندې ضرب 15 د دویم جذر لاندې. قاعدې مساوي دي قاعدو څخه یوه قاعده کچرې توانونه جمع کړو 2 مثبت یو له درو سره مساوي کیږي. په دې ډول هم لیکلی شو لومړی جذر ضرب منفي 15 د دویم جذر لاندې. منفي علامه یې په خپل حال باندې لیکو. توان د جذر له درجې سره اختصار کوو یعنی 15 ضرب بیا هم له جذر له درجې سره اختصار کولی شو منفي 15 باقي پاتې کیږي مثبت 4 د دو جذر سره که چیرې اختصار کو نو لیکلی شو چې جذر له منځه ځي 2 توان باقي پاتې کیږي 2 2 4 یو ضرب 2 2 په دې ډول یې ساده کولی شو ضرب منفي 15 کول په توان د 2. د دې جذرونو ساده کولو ته دقت وکړئ. 15 جذر د توان سره د منځه وړو یوازې 15 باقي پاتې کیږي ضرب 15 د دویم جذر لاندې علامه مثبت ده د دویم جذر علامه منفي ده مثبت ضرب منفي له منفي سره مساوي کیږي. قاعدې مساوي د جذرونو درجې مساوي دي مجذورونه یو له بل سره ضربو د جذر څخه یو نیسو په دې ډول 15 د دویم جذر لاندې ضرب 15 د دویم جذر لاندې 15 25 کیږي. د جذر درجو څخه یوه درجه نو لیکلی شو چې مساوي له 15 سره ده یعنې یوازې پر ځای 15 لیکو. منفي 15 مثبت ضرب منفي ضرب منفي په خپل حال لیکو مثبت ضرب منفي 15 ضرب 15 25 مثبت منفي 15 په توان د 2 مساوي کیږي له مثبت 25 سره نو لیکلی شو منفي ضرب مثبت منفي سره مساوي کیږي 15 ضرب 15 له 25 سره مساوي کیږي منفي ضرب منفي له مثبت سره مساوي کیږي 25 مثبت 25 په خپل حال باندې. منفي 25 د مثبت 25 څخه د منځ یوازې باقي 25 پاتې کیږي. نو په دې ډول حاصل لاسته راوړلی شو. که چیرې تاسو په جذرونو کې مشکلات لرئ مهرباني وکړئ په عددي الجبر کې جذرونه ما په بشپړ ډول ویلي دي همالته یې تعقیب کړئ. 48 سوال ته دقت وکړئ بیا هم جذري قیمتونه یې راکړي دي وایي تاسو حاصل لاسته راوړئ د ایکس پر ځای باندې خپل او د وای پر ځای باندې خپل قیمت وضع کوو. نو لیکلی شو چې پی ایکس وای یعنی پی 2 ضرب 2 د دویم جذر لاندې 2 ضرب 2 د دویم جذر لاندې مساوي کیږي له ایکس مربع سره ایکس پر ځای باندې لومړی قیمت وضع کوو 2 ضرب 2 د دویم جذر لاندې کل مربع منفي 4 ضرب ایکس ضرب وای 4 ضرب ایکس قیمت د 2 ضرب 2 د دویم جذر لاندې ضرب وای دی وای قیمت هم په هم دی ډول د 2 ضرب 2 د دویم جذر لاندې مثبت 4 ضرب وای مربع مثبت 4 ضرب وای مربع دی وای قیمت 2 ضرب 2 د دویم جذر لاندې کل مربع په دې ډول دا. نو لیکلی شو چې مساوي کیږي 2 که چیرې ساده کلي 4 سره مساوي کیږي 2 د دویم جذر لاندې په توان د 2 مساوي کیږي له 2 سره یعنی جذر مو له توان سره اختصار کو منفي 4 په خپل حال باندې لیکو 2 ضرب 2 مساوي کیږي له 4 سره 2 د دویم جذر لاندې ضرب 2 د دویم جذر لاندې مساوي کیږي 2 4 د دویم جذر لاندې یعنی په دې ډول 2 ضرب د دویم جذر لاندې ضرب 2
که مجذورونه یو له بل سره ضربیږي یا په دې ډول لیکلی شو کله چې درجې مساوي د درجو څخه یوه درجه نیسو قاعدې مساوي دي توانونه جمع کوو کولی شو توان د جذر سره د منځ نیسو په دې ډول ساده کول شو یا داسې وایو چې درجې مساوي د درجو څخه یوه درجه 2 ضرب 2 څلور کېږي د څلورو جذر مساوي کېږي له 2 سره یعنې پر ځای یوازې 2 لیکو مثبت څلور ضرب 2 که چیرې ساده کو 2 هم د 2 توان ده او هم د جذر توان ده که چیرې 2 څلورو 2 سره یې ساده کو څلور کېږي که چیرې د جذر سره یې ساده کو 2 له جذر سره د منځه ځي یوازې 2 به کې پاتې کېږي نو لیکلی شو چې 2 ضرب 4 مساوي کېږي له 8 سره مساوي کېږي له 8 سره 4 ضرب 4 ضرب 2 منفي علامه لري 4 ضرب 4 مثبت 2 مثبت علامه لري د ضرب څخه بغیر هم کولی شو یو له بل سره اختصار کړو بغیر د دې څخه چې ضرب کې اجرا کو مساوي کېږي له صفر سره نو حاصل 8 سره مساوي ده. نه 40 سوال ته دقت وکړئ پیکس پولینوم یې راکړه ده د ضریبونو مجموعه غوښتل ده په تېرو درسونو کې مو هم دې ته مشابه سوالونه ساده کړي دي کله چې ضریبونو مجموعه غوښتل وي د متحول پر ځای باندې یا وضع کوو یعنې پی اف پی ایکس ا پی یو به مساوي شي اف یو به مساوي شي 2 ضرب یو د متحول پر ځای باندې یو وضع کوو مون پی 3 کول په توان دی 9 کول په توان دی 9 مثبت 3 ضرب x مربع 3 ضرب یو کل مربع منفی 3 ضرب x منفی 3 ضرب یو مثبت یو نو 2 ضرب یو مساوي کېږي 2 سره 2 منفی 3 له منفی یو سره مساوي کېږي منفی یو په توان د طاقت بیا هم حاصل مساوي ده له منفی یو سره مثبت یو مربع یو کېږي یو ضرب 3 له 3 سره مساوي کېږي منفی 3 ضرب یو مساوي کېږي له 3 سره مثبت یو نو مثبت 3 له منفی 3 سره د منځه ځي منفی یو د مثبت یو سره حاصل مساوي کېږي له 0 سره په دې ډول د ضریبونو مجموعه پیدا کولای شو پیدا کولای شو د متحول پر ځای کچیر یو وضع کو د ضریبونو مجموعه په لاس راځي کچیر د متحول پر ځای باندې 0 وضع کو نو بیا موږ ته ثابت حد په لاس باندې راځي 50 سوال ته دقت وکړئ یو پولینوم راکړ دی وای تاسو یې درجه پیدا کړئ کله چې دا ډول پولینوم راکړل شوی وي درجه یې غوښتلې لومړی باید پولینوم صورت د مخرج په هر حد باندې د صورت هر حد په مخرج باندې وویشل شي یعنی 4x مکعب پر 5x مربع منفي پر مثبت 3x مربع پر 5x مربع 3x مربع وای پر 5x مربع مثبت پر مثبت 2x مربع پر 5x مربع وویشل شي یعنی 4x مکعب پر 5x مربع 4x مکعب پر 5x مربع منفی پر مثبت منفی 3x مربع پر 5x مربع 3x مربع پر 5x مربع پر 5x مربع y په صورت کې هم شتون لري مثبت پر مثبت مثبت 2x مربع پر 5x مربع 2x مربع پر 5x مربع په دې ډول باید هر حد تقسیم کړل شي که چیرې وویشو نو مساوي کېږي 4 پر 5 مساوي کېږي 4
پر 5 x مکعب پر x مربع x سره 3 منفي په خپل حال باندې 3 پر 5 x مربع y پر x مربع مساوي کیږي x مربع له x مربع سره د منځ ځي یوازې y باقي پاتې کیږي مثبت 2x مربع پر 5x مربع x مربع د x مربع سره یوازې 2 پر 15 باقي پاتې کیږي نو لیکلای شو چې د دې پولینوم درجه لیاو څخه عبارت ده ځکه د لومړی حد او د دویم حد دواړو حدونو درجه مساوي لیاو سره دي نو لیکلای شو چې درجه یې مساوي لیاو سره ده کچېرې x ته غوښتله x ته هم لومړی درجه ده کچېرې y ته غوښتله y ته هم لومړی درجه ده عمومي درجه هم مساوي لیاو سره ده په دې ډول کولی شو دې سوال یا دې ته مشابه سوال پولینوم درجه پیدا کړو یو 50 سوال ته دقت وکړئ فیکس پولینوم را کړ د وای کچېرې ثابت حد مساوي ل 9 سره وي تاسو د ام قیمت پیدا کړئ نو ثابت حد پیدا کول لپاره ما مخکې دا ونه کوو چې د متحول پر ځای باندې صفر وضع کوو یعنی فی صفر مساوي کیږي پی صفر مساوي کیږي 3mx مربع 3 کچېرې ثابت حد ل 9 سره مساوي نو 3mx مربع یعنی 3m ضرب صفر مربع منفی 8 ضرب صفر 3mx مربع منفی 8x یعنی 8 صفر مثبت 2m منفی 15 مثبت 2m مثبت 15 ثابت حد قیمت موږ ته راکړه دی چې نو سره مساوي نو د ثابت حد پر ځای باندې 9 لیکو مساوي بشي لومړی حد هم مساوي له صفر سره کیږي دویم حد هم مساوي له صفر سره کیږي مثبت 2m مثبت 15 کله چې 15 د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کی منفي 15 کیږي نو 2m به مساوي شي 9 منفي 15 9 منفي 15 9 منفي 15 مساوي کیږي له 4 سره یعنی په دې ډول 15 2m مساوي کیږي 9 منفي 15 له 4 سره دواړه خواهی پر 2 باندې وشو د m قیمت به مساوي شي له 2 سره په دې ډول قیمت لاسته راوړلای شو 250 سوال ته دقت وکړئ یو پولینوم را کړه د دوه پولینومونه دي د تقسیم په حالت کې وای تاسو باقی مانده یا د ریمایندر قیمت لاسته راوړئ یا د باقی قیمت لاسته راوړئ په پولینومونو کې موږ د ریمایندر په نامه یو قضیه لرو هغه وای تاسو د x منفي 3 صفري قیمت پیدا کړئ د متحول پر ځای وضع کړئ نو تاسو ته باقی قیمت په لاس باندې درشي یعنی په دې ډول x منفي 3 مساوي له صفر سره کو کله چې 3 د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کې مثبت 3 بشي د متحول پر ځای باندې 3 وضع کوو یعنی فی 3 یا ریمایندر مساوي بشي 3 x په توان د 3 یعنی 3 په توان د 3 د x پر ځای باندې 3 قیمت لیکو منفي x مربع یعنی 3 مربع 3 مکعب منفي 3 مربع منفي 9 ضرب 3 مثبت 9 مثبت 9 3 په توان د 3 اوویشتو سره مساوي کیږي 3 ضرب 9 هم له اوویشتو سره مساوي کیږي نو دو یو له بل سره د صفر سره مساوي کیږي هم دا حد د هم دا حد مساوي کیږي یو له بل سره د صفر سره ځکه مثبت اوویشت منفي 9 صفر کې 3 کچېرې ساده کو 9 سره مساوي کیږي منفي 9 د مثبت 9 سره د منځ ځي نو موږ وایو چې ریمایندر مساوي کیږي له صفر سره 350 سوال ته دقت وکړئ بیا هم دوه پولینومونه دي باقی مانده قیمت غوښتل د صفري قیمت پیدا کوو د x منفي 3 صفري قیمت مساوي کیږي له 3 سره د متحول پر ځای باندې 3 وضع کوو نو فی 3 بو
پی 3 به مساوي شي یا ریمینډر به مساوي شي 3 ضرب x 3 ضرب x د x پر ځای باندې 3 وضع کوو کل مربع مثبت 2 ضرب x مثبت 2 ضرب x د x پر ځای باندې 3 وضع کوو منفي 2 منفي 3 منفي 3 3 کچری صدا کو 9 کېږي 9 ضرب 3 مساوي کېږي ل 28 سره 28 مثبت 2 ضرب 3 شپږو منفي 3 شپږ منفي 3 درې سره مساوي کېږي 3 مثبت 28 مساوي کېږي ل 10 سره نو د ریمینډر قیمت مساوي ده د 53 سوال ل 10 سره په دې ډول قیمت لاسته راوړلی شو دویمې برخې سوالونو ته دقت کوئ دویمې برخې سوالونو ته هر اغلاس دقت وکړئ مخکې د دې چې د دویمې برخې سوالونو باندې کار وکړو په تېره ورځ درس کې یو سوالو د مثلث په اړه که چیرې په مثلث کې قاعده او ارتفاع معلوموي قاعده که په ا ارتفاع په اچ وایو نو د دې مساحت یو پر 2 ا ضرب اچ په واسطه پیدا کولی شو یعنی یو پر 2 ضرب قاعده او ضرب ارتفاع په اساس تېره ورځ درس کې ما د مستطیل فرمول په اساس ا ضرب بي په اساس باندې صدا کړی هماغه جواب صحیح دی یوازې یو پر 2 ورته ضرب کوي یعنی پر 2 باندې جواب وویشئ څلور پنځم سوال ته دقت وکړئ پی ایکس مثبت 3 پولینوم راکړه ده وایي پی 2 قیمتي پیدا کوي که چیرې داسې وي چې ایکس مثبت 3 راکړه که چیرې ایکس راکړل شوه نو د متحول پر ځای منفي 2 وضع کول دا چې ایکس مثبت 3 راکړل شوی دی نو موږ باید ایکس مثبت 3 مساوي ل منفي 2 سره کو نو ایکس به مساوي شي 3 که د مساواتونه واړو علامه به تغییر وکړي منفي 2 منفي 3 به مساوي ل منفي 5 سره شي نو د متحول پر ځای باندې باید منفي 15 وضع کړو نو لیکلی شو چې پی منفي 15 مثبت 2 په خپل حال باندې مثبت 3 په خپل حال باندې مساوي کېږي ل x مکعب منفي 2x منفي 3 یعنی منفي 15 مکعب مثبت منفي 2x منفي 2 ضرب x پر ځای باندې منفي 15 مثبت منفي 3 مثبت نه بلکې منفي 3 نو پی منفي 15 مثبت 3 به مساوي شي ل منفي 2 سره منفي 2 منفي 15 په توان د 3 مساوي کېږي ل منفي 125 سره منفي ضرب منفي مثبت 2 ضرب 15 ل لاسو سره مساوي کېږي منفي 3 منفي 125 مثبت لاس منفي 115 لاسو سره مساوي کېږي منفي 115 لاس منفي 3 مساوي کېږي د منفي 113 سره منفي 113 سره مساوي کېږي نو لیکلی شو چې پی منفي 2 مساوي د منفي 113 سره ده پنځم سوال ته دقت وکړئ پی ایکس مثبت 3 پولینوم راکړی دی وایي که چېرته پی 4 لس وي د ا قیمتي پیدا کوي همدې سوال ته مشابه سوال ده یعنی لیکلی شو چې ایکس مثبت 3 مساوي کېږي ل 4 سره ایکس مثبت 3 مساوي کېږي 4 سره نو ایکس به مساوي شي کله چې 3 د مساواتونه اوړي علامه تغییر کې 4 منفي 3 چې ایکس قیمت مساوي کېږي ل 1 سره یعنی لیکلی شو چې د ایکس قیمت مساوي ده ل 1 سره د ایکس پر ځای یعنی د متحول پر ځای باندې یا وضع کوو لیکلی شو چې پی ایکس مثبت 3 یعنی
پی یو مثبت 3 مساوي کیږي ل 2 ضرب x مکعب یعنی 2 ضرب یو مکعب مثبت x مربع a ضرب یو مثبت x مثبت یو یعنی یو مثبت یو پی یو مثبت 3 له 4 سره مساوي کیږي پی 4 قیمت راکړه د لاس نو پر ځای لاس وضع کوو مساوي بشي یو مکعب یو کیږي یو ضرب 2 بیا هم له 2 سره مساوي کیږي مثبت یو ضرب a سره مساوي کیږي مثبت یو جمع یو مساوي کیږي له 2 سره 2 مثبت 2 4 کیږي کله چې 4 د مساوات نه اوړي علامه تغییر کی یعنی لیکل شو چې a مساوي کیږي لاس منفي 4 لاس منفي 4 چې مساوي کیږي د a قیمت له شپږو سره په دې ډول صدا کولای شو. شپږ پنځم سوال ته دقت وکړئ. ګوایي که چیرې دا دوه پلینومونه یو د بل معادل وي تاسو صفر a قیمت پیدا کړئ نو لیکلی مخکې د دې چې صفر a قیمت پیدا کړو لومړی باید لومړی دویم او دریم پلینوم سره ضرب کو په دویم پلینوم کو یعنی لومړی دوه پلینومونه ضربو ورپسې وروسته دریم پلینوم ضربو په دې ډول x مثبت 2 ضرب x منفي 3 x ضرب x منفي 3 د لومړی پلینوم هر حد په دویم پلینوم په ټولو حدونو کې باید ضرب کړلی شي په دې ډول x ضرب x مربع کیږي x ضرب x مربع x ضرب منفي 3x مساوي کیږي منفي 3x سره دویم حد هم د دویم پلینوم په ټولو حدونو کې باید ضرب کړلی شي 2 ضرب x مساوي کیږي له 2x سره مثبت ضرب منفي 2 ضرب 3 له شپږو سره مساوي کیږي نو 2 ضرب x مساوي له 2x سره ده x مربع منفي 3x x مربع منفي 3x مثبت 2x منفي x منفي شپږو سره مساوي کیږي همدغه پلینوم باید د دریم پلینوم x منفي یو پلینوم سره ضرب شي په دې ډول x منفي یو پلینوم سره باید ضرب کړلی شي په همدې ډول x مربع یا داسې وایو چې x هم د لومړی هم د دویم حد او هم د دریم حد سره په همدې ډول منفي یو په لومړی دویم او دریم حد کې باید ضرب کړلی شي په لومړی دویم او دریم حد کې باید ضرب کړلی شي نو که چیرې ضرب کو x ضرب x مربع x مکعب سره مساوي کیږي x مکعب x مثبت ضرب منفي کیږي x ضرب x مربع سره مساوي کیږي x ضرب منفي شپږ له منفي شپږ x سره مساوي کیږي منفي ضرب مثبت له منفي سره مساوي کیږي یو ضرب x مربع سره مساوي کیږي منفي ضرب منفي مثبت کیږي یو ضرب x مثبت x سره مساوي کیږي منفي ضرب منفي مثبت کیږي مثبت شپږو سره مساوي کیږي نو که چیرې یو څه ساده کو x مکعب منفي x مربع منفي x مربع له منفي 2x مربع سره مساوي کیږي منفي شپږ x مثبت x له منفي 5x سره مساوي کیږي منفي شپږ x که چیرې جمع شي د مثبت x سره منفي 5x کیږي مثبت شپږو نو اوس کولی شو د x مثبت 2 x منفي 3 x مثبت 1 پر ځای باندې همدغه پلینوم ولیکو په دې ډول دقت وکړئ x مکعب منفي 2x مربع منفي 5x مثبت شپږو منفي 5x مثبت شپږو نو د c او a قیمت اوس کولی شو په اسانۍ سره پیدا کو د c قیمتو مساوي له شپږو سره ده
سی له شپږو سره مساوي ده A x مربع یعنی x مربع دلته مساوي له منفي 2 سره ده A مساوي کېږي C مساوي کېږي شپږو سره پر ځای شپږ لیکو تقسیم پر A د A قیمت مساوي ده x مربع منفي 2 ده A ضرب x مربع یعنی له منفي 2 سره مساوي ده که چیرې ساده کو شپږ پر منفي 2 وویشو نو منفي 3 سره مساوي کېږي په دې ډول کولی شو قیمت یې په لاس باندې راوړو په دې ډول قیمت په لاس باندې راوړلی شو و پنځم سوال ته دقت وکړئ وایي پی ایکس مثبت x ضرب a پی منفي x مساوي که چیرې x مثبت 1 سره وي f 2 قیمت پیدا کوي د متحول پر ځای باندې 2 وضع کوو یعنی f 2 مثبت 2 ضرب f منفي 2 f منفي x f منفي 2 بشي مساوي x مربع یعنی 2 مربع مثبت 1 x مربع مثبت 1 f 2 مثبت ضرب منفي کېږي 2 f 2 سره مساوي کېږي مساوي 2 که چیرې صدا کو 4 کېږي 4 مثبت 1 مساوي کېږي له 5 سره f 2 منفي 2 f 2 مساوي کېږي له منفي مساوي کېږي له منفي f 2 سره مساوي به ولیکو له 5 سره دا چې موږ څخه f 2 کې مدوختل د منفي ده باید دواړه خواې پر منفي باندې وویشلی شي دواړه خواې که چیرې پر منفي وویشو منفي تقسیم منفي مثبت کېږي یعنی مثبت f 2 مثبت تقسیم منفي 5 په دې ډول قیمت لاسته راوړلی شو اته پنځم سوال ته دقت وکړئ وایي که چیرې یو صفري پولینومي د A او B قیمتونه یې پیدا کوي f 2 مساوي له منفي 5 سره شو A او B قیمتونو پیدا کول لپاره A منفي 3 هم مساوي له 0 سره کوو B منفي 2 هم مساوي له 0 سره کوو یعنی ضریبونه باید له 0 سره مساوي شي په دې ډول A منفي 3 که چیرې له 0 سره مساوي کو نو A به مساوي شي له 3 سره دې قیمت په دې ډول لاسته راوړلی شو B منفي 2 هم مساوي له 0 سره کوو نو B به هم مساوي له 2 سره شي د A او B قیمتونه په دې ډول لاسته راوړلی شو نه پنځم سوال ته دقت وکړئ وایي که چیرې دواړه پولینومونه د یو بل معادل وي د n او m قیمتونه پیدا کوي نو x مربع ضرب 1 ده مساوي بشي د n مثبت 1 سره یعنی n مثبت 1 به له 1 سره مساوي شي n مثبت 1 به مساوي له 1 سره شي ځکه د x مربع ضرب له 1 سره مساوي ده کله چې یو د مساواتونه اوړي علامه تغییر کی منفي ضرب منفي یو مثبت 1 مساوي کېږي له 0 سره ان قیمت 0 ده x ضرب 3 ده نو 2 منفي m له 3 سره مساوي کېږي 2 منفي m مساوي کېږي له 3 سره کله چې 2 د مساواتونه اوړي علامه تغییر کی منفي m به مساوي شي 3 منفي 2 سره منفي m به مساوي شي 3 منفي 2 له 1 سره موږ څخه منفي m نه بلکې مثبت m غوښتلی ده نو د مثبتولو دپاره دواړه خواوې پر منفي ویشو نو m به مساوي شي له منفي 1 سره د m قیمت په دې ډول لاسته راځي او n قیمت مساوي له 0 سره نو لیکلی شو چې m او n مساوي له 0 منفي 1 سره دي شپږم سوال ته دقت وکړئ وایي که چیرې یو متجانس پولینومي د n او مثبت
m قیمتونه پیدا کوي یعنی n قیمت پیدا کوي او m قیمت پیدا کوي دواړه یو له بل سره جمع کوي نو په دې ډول پیدا کولی شو موږ ویلو چې متجانس پولینوم هغه ته ویل کیږي چې د ټولو حدونو درجې یو له بل سره مساوي یعنی 2 مثبت m مساوي وي ل m منفي یو مثبت 3 مساوي وي د 3 مثبت 2 سره دریم حد درجه کچری پیدا کولی 5 سره مساوي لومړی حد هم باید ل 5 سره دویم حد درجه هم باید مساوي شي ل 5 سره یعنی 2 مثبت m مساوي ل 5 سره شي 2 د مساواتونه اړو نو m به مساوي شي 5 منفي 2 ل 3 سره m مثبت دا n نه بلکې n سره مساوي ده لومړی حد n سره مساوي ده نو n مساوي شو ل 3 سره m منفي یو مثبت 3 دیوای توان ل 3 سره مساوي ده هم باید مساوي ل 5 سره شي منفي یو مثبت 3 مساوي کېږي ل مثبت 2 سره کله چې 2 د یعنی په دې ډول مثبت 2 کله چې 2 د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کوي نو m قیمت هم مساوي کېږي ل 3 سره د m او n قیمت په وضع کول سره یو متجانس پولینوم لاسته راځي په دې ډول 3 منفي یو 2 کېږي 2 مثبت 3 5 سره مساوي کېږي 2 مثبت 3 n هم ل 3 سره مساوي ده ل 5 سره مساوي کېږي نو په دې ډول یو متجانس پولینوم بلل کېږي یو شپږم سوال ته دقت وکړئ پی ایکس پولینوم یې راکړه وایي تاسو x مثبت 2 قیمت پی ایکس مثبت 2 قیمت پیدا کړئ یعنی د متحول پر ځای باندې x مثبت 2 وضع کړئ نو لیکلی شو کچېرې پی په خپل حال ولیکو د x پر ځای باندې x مثبت 2 وضع کو مساوي کېږي x مربع د x مربع پر ځای x مثبت 2 وضع کوو توان په خپل حال باندې لیکو مثبت 3 ضرب د x پر ځای باندې بیا هم x مثبت 2 وضع کوو منفي 2 نو پی ایکس مثبت 2 به مساوي شي لومړی کچېرې ساده کو لومړی حدو مطابقت دا a مربع a مثبت b کچېرې ولرو کول مربع دا مساوي کېږي a مربع لومړی حد مثبت 2ab مثبت b مربع په دې ډول ساده کولای شو x مربع مساوي کېږي x مربع مثبت 2ab یعنی 2 ضرب 2 4 ضرب x 4x مثبت b مربع یعنی 4 مربع 2 مربع کچېرې 2 مربع کو 4 سره مساوي کېږي مثبت 3 ضرب x مساوي کېږي ل 3x سره مثبت 2 ضرب 3 ل 6 سره مساوي کېږي منفي 2 کچېرې یو څه نور صدا کو نو مساوي بشي x مربع مثبت 4x مثبت 3x ل x سره مساوي کېږي مثبت 4 مثبت 6 لس منفي 2 ل منفي 8 سره مساوي کېږي په دې ډول قیمت لاسته راوړلی شو 2 سوال ته دقت وکړئ بیا هم یو پولینوم راکړه x منفي 2 قیمت یې غوښتله ده نو د متحول پر ځای x منفي 2 وضع کوو پی په خپل حال باندې د x پر ځای باندې x منفي 2 کچېرې وضع کوو نو مساوي بشي x پر ځای باندې بیا هم x منفي 2 مثبت 2 د x پر ځای باندې مو x منفي 2 وضع کول 2 په خپل حال باندې ولیکل کل مربع توان هم په خپل حال مثبت 4 کچېرې ساده کو 2 له 2 سره اختصار کېږي یوازې x پاتې کېږي x په توان د 2x مربع کېږي مثبت 4 په خپل حال باندې په دې ډول کولای شو ساده یې کو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي برنامې درس مو په پاک خدای سپارم ښه وخت ولرئ